بسم الله الرحمن الرحیم. د نارملټۍ او مولرټۍ ترمنځ اړیکه. نو نارملټي موږ سره مثال کېږي مولرټي ضرب ویلنسي فاکتور یا زد فاکتور. د یو فارمول باید تاسو ته یاد وي چې څنګه نارملټي موږ مولرټي ته وایو. او بل موږ یو بل اصطلاح استعمالوو میلي اکویولنت. چې استعمالوو میلي اکویولنت. نو میلي اکویولنت مثال کېږي نارملټي چې حجم په میلي کې واخلي. نارملټي خو هماغه حجم په میلي کې واخلي نو دین راځي میلي اکویولنت. دا میلی مول نه بلکې میلی معادل. میلی معادل میلی اکویولنت. اوس څنګه نارملټي مولرټي ته مولرټي نارملټي ته واړو. نو موږ سره یو بیسمنت نایټریټ محلول د 0.05 مولره غواړو د نارملټي پیدا کړو. نو نارملټي موږ سره مثال کېږي مولرټي ضرب ویلنسي فاکتور یا زد فاکتور او بیا اکویولنت ویټ د بیسمنت نایټریټ سایډ مثال کېږي فارموله کتله د بیسمنت نایټریټ ضرب چارج کیټاین یا اناین باندې. نو فارموله کتله ضرب چارج نو یو بیسمت دی او بیسمت مای 400 دی 3 دی او دا بل طرف هم لیکلی شي چې فارمولا ویټ صحیح ده او چارج د منفي چارج واخلم. نو سو نایټریټ دی 3 نایټریټ دی اور نایټریټ باندې چارج یو دی بیا ما شي شو. نو موږ سره 3 نو ان یا زی چې دا موږ سره سو دی دا موږ سره 3 دی. نو مولرټي چې دا نارملټي دا موږ سره مثال شي مولرټي ضربین. نو مولرټي خو راکړي 0.3 مولره ده. 0.3 ضرب 3 نو 1.2 نارمل دی. نو دغه محلول د بیسمنت نایټریټ چې دی د بیسمنت نایټریټ دغه محلول چې دی دغه ذات چې دی سړی واخلي دا 0.4 مولره دی او 1.2 نارمله دی. او د بله پوښتنه کې چې موږ ته نارملټي راکړې ده او غواړي چې مولرټي پیدا کړو. نو 0.3 نارمله د المونیم سلفیټ دی. نو مولرټي باید شي نارملټي مثال کېږي مولرټي ضرب ویلنسي فاکتور. نو مولرټي به موږ سره مثال شي نارملټي ضرب ویلنسي فاکتور. نو موږ سره 0.3 دی نارملټي ویلنسي فاکتور د المونیم سلفیټ شپږ دی. نو دین راځي 0.05 مولره. اوس خبره دا ده چې دا شپږ کم ځینې راغی. نو اکویولنت ویټ موږ سره مثال کېږي فارموله کتله د المونیم سلفیټ چارج په کیټاین باندې چارج په اناین باندې یو شی دی. نو فارموله کتله سو المونیم دی په المونیم سلفیټ کې 2 المونیم دی. نو 2 المونیم او هر یو المونیم مای 400 دی 3 دی. نو 2 په 3 کې شپږ. یا که سلفیټ واخلې نو 100 سلفیټ دی 3 سلفیټ دی او هر سلفیټ مای 400 دی 2 نو 2 په 3 په 2 کې شپږ. نو اکویولنت ویټ چې فارموله ویټ ډیوایډ بای 6 نو ان فاکتور ما سره څه شو ان دلته څه شو شپږ شو. نو ځکه دلته موږ 0.3 تقسیم پر شپږ کړی دا غیر راغلی 0.05 مولره. بل موږ سره کچرته نارملټي موږ ته راکړل شي دی نه نارملټي راکړل شي نو موږ کولی شو چې مولرټي ته واړو. مولرټي راکړل شي کولی شو چې نارملټي ته واړو. او که داسې چې فیصدي محلول راکړل شي صحیح ده فیصدي محلول لکه په دې پوښتنه کې دا ټاپک کې نارملټي او کثافت دوی ترمنځ یا وزني فیصدي چې ده فیصدي موږ ته راکړي نو څنګه کولی شي. نو دلته کولی شي چې فیصدي دا بدله کې نارملټي په شرط دی که تا ته کثافت چې دی نامعلوم. نو 10D لس डी کثافت دی ډینسټي دا ډبل موږ سره فیصدي ده
دا ایکس ویلنسي فکتور یا ان چې دی ویلنسي فکتور دی او مولر ماس اف د سالوټ دی. صحیح ده؟ نو کله ناکله دا فارمول داسې هم لیکم چې نارملټي موږ سره مسایه کېږي 10 डी पी مالیکولي کتله مالیکولي کتله ضرب ویلانسي فکتور چې هغه زیډ دی. نو دې نه ته کولی شي چې ته نارملټي څه شی کې راوباسې که چېرته فیصدي درته درکړي.